دغه ماشوم توفه راوړې ده راځه دا چې راوړې بچه مه فراکه جاید ابراهیمي واقعا چې د دې خدمتونو د ستایلو دي چې همیشه د دین او د اسلام خبرې کوي واقعا بل عطا جان نور قدرمندو دا راغلي دي ستایلو ته او دغه ماشوم دا وعلیکم السلام دا مې د انجینر له کاکا له خوا نه ده چې دغه یو وړوکي ماشوم ته دغه یوه تحفه ښه دې چې خدمت کولو بچیا دا وګوره ستا عکس یې جوړ کړی دی دغه ماشوم چې ما یې ورته ویډیو لیدلې وه زه غواړم د ماشوم تشویق لپاره دغه تحفه وړاندې کوم او همدارنګه بنسټ ته هم د قاري زید قاري یحیی او کوچنی ابراهیم لوحه هم یو ډالۍ استول شوې ده مننه کور ودان بچیا دا یې تا جوړه کړې دا واده چا او دا د چا لپاره بچیا ښه د ماشوم لپاره بچیا قلم دی دا به خلاص کړم ښه ماشاءالله دا کوچنی رشه که نه ته وي رشه دغه بچیا دا قلم هم واخله دا ودرېږئ کړیا دا دی کس بچا دا ډېر هغه دی کړی دی دا قدرمن د هغه ماشومان دي چې اختر روژه ماتي کې ما سره کار یې کولی دا واله لاشه مننه دا وهله بچا ودرېږه هغلته دغه ماشوم توفه راوړې ده راځه دا چې راوړې بچه مه فراکه دا دې دا موږ به ګورو ښه دا دی کس تیار کړی دی ښه قدرمندو دغه کس وګورئ دا څوک دي نومونه یې پېژني عطا کاکا دی هغه کاکا جاجي رحیمي سیلاب کاکا او رحمت الله نوروز الماس قدرمندو دغه ماشوم وګورئ دغه ټول بنسټونه یې ستایلي دي دغه عکسونه د چا دي ویې ګورو جاید ابراهیمي واقعا چې د دې خدمتونو د ستایلو دي چې همیشه د دین او د اسلام خبرې کوي واقعا بل عطا جان نور عطا ورور به تاسې ټول پېژنئ د دې خدمتونو د ستایلو دي او انشاءالله ډېر ژر به د افغانانو هیوادوالو ته به یوه غټه تحفه ورکړي چې شفخانه به موږ تاسو لپاره جوړوي بل قدرمندو سیلاب صاحب چې سیلاب صاحب ژوندی په افغانستان کې به مجرد پاتې نشي ټول به واده شي انشاءالله ټولو جرګانو ته به واده وکړي دا مجرد دی انشاءالله دا مجرد دی نو چې سیلاب صاحب په افغانستان کې به مجرد پاتې نشي ټول به واده شي سیلاب صاحب کامیاب شي بل څوک دی رحمت الله نوروز او الماس واقعا که د دې تاسې فعالیتونه وګورئ شفخانې مدرسې یعنې په هر برخه کې دوی خدمت کړی دی او په ضمن کې خو دا هغه ماشوم دی چې ما سره کار کولو دا ته خپله دا د ورور دی دا څوک دی او دا د کاکا زوی دی یعنې دا ډالۍ تاسو جوړه کړې ده تاسو جوړه کړې ده او دا بلکې به پېژني دا خانقاه دی قدرمندو واقعا چې دغه بنسټونه د افغانستان په سطحه ټول ښه فعالیتونه کوي ټولو فعالیتونه د ستایلو دي نو دغه ورور سیلي کړي دي دا ته وایې یا زه وایم ګورئ د لر او بر خیریه بنسټونو او فاونډیشنو مینوالو قاري زید قاري یحیی او کوچنی ابراهیم د ټولو نه مننه کوي چې د غریبو لاسنیوی کوئ او بشریت ته خدمت کوئ موږ ترې نړۍ مننه کوو واقعا چې بنسټونو ډېر خدمت کړی دی او ډېر خدمات کوي نو ټول بنسټونه د ستایلو دي هر هغه افغان چې د افغانستان خدمت کوي د هیوادوالو خدمت کوي هغه د ستایلو دی ورمننه ژوندی اوسئ کامیاب اوسئ بچا دا ډېره یو غټه تحفه ده ما لپاره کور ودان مننه تاسو ټولو نه خیر اوسئ مننه ژوندي اوسئ
لوړی ښکلا دنګه